وهي بخلق بس من ترياني شو كان راشا ماما غيد لي وانا شو وهي بخلق بس من ترياني شو كان راشا ماما غيد لي وانا شو دا وخت مونږ د کوټلی ګران له خپل ملګری د نظامپور سره تعلق لرونکي دی منان د سبا د باره کې تاسو کو نو چې تاسو چاته جاز کې سفر کړی دی نه جی جاز کې نه وتلی ها زمونږ د چراټو ګلونو د غوښتنه ده کنه چې د پیښور نه کړه جاز ځي کنه کراچۍ ته نو په ونی وګنټه کې چې واپس راځي نو په 90 منټ کې راځي دا ولې نو دا په جازونو والا ته پته وي ما په سم ده چې په ونی وکی زی خو مونږه جازونه ریډي دي یار نو لکه دا چړای مړی وی کنه نسوار مسوار واچي نشه په باندې وکړي چاوړي څه وجه لو کې دا چې دا نسوارو خبره ای چې دې مخې بنا چې هغه مخې با چې دغه وجب وي دا سدولا سے بونګ سره ناشته د دې څه خبر لري نه دې تاسو نه تاسو دې باره کې څه خیال لري دا ولې زه نشم مله مو ته پاته نشته نه کدا ویل اخر ولې چې ولې ما غنټه کې په 90 منټ ولې راځي دا څه شول یاره سوې منو ما ته څه پته ده نه بیا کې په ډرایور پاتې شوی نه جاز کې سفر دې کړو ډرایور مې کاته خو پته لګي اکسلریټر زیات ورکی کسو پته نه لګی نو دا تیل به پکې نه نو دا وخت زمونږ کوټلی ګلان نوجوان سره ولاړو چې د دې باره کې څه خیالات لري چې زمونږ دا غوښتنه چې د پیښور نه کله کراچۍ ته جاز نه په 90 غنټه کې ځي چې واپس راځي په 90 منټ کې راځي دا ولې نو بس دا چې کوم دی نو پی ایچ ازونه خو اکثر زمونږ پی ایچ از چې کوم دی که نه دی خو چې دې مخ نه زمونږ خیر انګلینډ خبره وکړو ځکه چې مونږ پکې انګلینډ ته تللي یو که نه دې مخ نه چې انګلینډ ته ځي نو هغه ځای رپوټونه ورته خپل ټایم ورکړی وي چې دې ټایم نه که مخکې راغی بیا په اسمان کې تویږي راتویږي او د هغې مخ نه خپل ملک ته که ګنډه مخکې راځي که نیمه ګنډه مخکې راځي خو پسنجر دی خیر دی غر کو د باشي خو چې دی خپل ټایم د مخکې راورسي چې بیا نور بل ټریپ ته ځان تیار کړي نه نو دا لکه څه دې مخه چړای مړی وي پاکستان لګنې او پاکستان د پیښور او کراچۍ چړای وي کنه د نسوار مسواد مخه واچي کنه هغه مخه چاولي خو څه وجه نو بس دا خو موږ مې ته مخکې ووایي چې بعضې نیمې داسې ایرپورټونه وي چې هغې ورته خپل ټایم ورکړی وي او نیم داسې وي چې بس په کم ټایم باندې راځي بس راځي دي ډېره مننه چې تاسو د نوجوان کلم دا لغه واورېدله او داسې به څو نورو کسانو څخه خبرې وکړو مشران کشران پکې راولو نو راځئ چې لږ مخکې وګورو